د امان الله خان واده غازی امان الله خان د بابا امیر حبیب الله خان واده یې ورته جوړ کړی و چې داسې مطلب ډېره خرچه یې ورته ایښې وه چې داسې به سفیران راغواړم داسې به د پلاني پلاني ځایه څه میلمانه راځي واده به ښه دروند واده به جوړوم غازی امان الله خان راولاړ سو بابا ته ویل بابا که زه تا ته یوه مشوره درکړم ته له ما سره منې هغه ول څنګه مشوره راکوې ول ما ته مرضي راکوې په لاس چې دا واده زه څنګه کول وغواړم ول و خو ستا واده دی نو ویل یې زه دا کوم چې دا کم بجټ یا کمې روپۍ تا ایښي دي د دې دپاره چې زه به دته واده ورباندې کوم میلمانه به راځي سفیران به راځي د جهان وزیران به راځي داسې به وکړو مازې ګزارهیي واده به وکړو چې خپل عزت خوندي کړو مازې هغه ګزاره چې څه رقم کېږي د واده هغه به وکړو ول نو بیا به زه راولاړ سم هغه نورې روپۍ به راواخلم په دې به زه تعلیمي ادارې جوړې کړم زه په دې سکولونه جوړ کړم مکتبونه جوړ کړم هسپتالونه جوړ کړم بابا ورته ویلې چې ته خوشحاله یې زه خوشحاله یم بلکل چې ستا څنګه خوښه یم بیا راولاړ شو په 100 روپۍ کې په 100 روپۍ باندې واده جوړ کړئ 80 روپۍ چې دي هغه یې راواخیستلې په هغه وخت کې 4 یا 5 سکولونه په کابل کې جوړ کړلو یو سړی راولاړېږي د خپل واده روپۍ اخلي د خپل ولس و د خپل قوم و د خپل ملت و د خپل خاندان دپاره سکولونه جوړوي چې تاسو تعلیم وکئ تاسو د تعلیم لاره په مخه واخلئ بیا به د ګرد جهان سره وژه پر وژه برابر سو او بل طرف ته ما او تا راولاړ سولو د تعلیم څه مې داسې مخ واړوئ چې مازې برای نام زموږ کالجان و یونیورسټۍ و سکولونه دي راسه زه به تا ته در وښیم زموږ د کلي ټول القان تباه سولو مایستان څه کوي مایستر چې دی هغه د 8 بجو پر ځای پر 10 بجې راشي هالته بیا و دیوالت ته د کرسۍ کښېښول چې دی اخبار راواخلي اخبار ګوري یا فیسبوک ګوري هغه یې والک منیټر چې کم دی هغه یې درولی دی وایي کوچنیانو ته ودرېږه بس کوچنیان خاموشه کوه بس دا رقم دی پیلي چې راورسېد خپله 50 و 80 زره تنخوا واخلي د بچانو یې ژوند ور تباه کوي ژوند د دې پوښتنه به څوک کوي غازي امان الله خان ته یادوې هغه راولاړ سو د خپل واده روپۍ یې راواخیستلې سکول دپاره یې ولګولې او ته راولاړ شوې جوړ سکول جوړ الخان دیوالت ته کښېنستې خپل اخبار دې کتئ د دې بچیانو څه حال شو زموږ د کالج د القانو ګر ستاسو یو هلک لیدلی دی هغه په ټاپ نمبرو کې راغلی دی قطعا نه دی راغلی ورسه هر دفتر لره ورسه هزاره چې دی هغه ناست دی د پولیس لره ورسه اف سی لره ورسه فوج لره ورسه نادرا لره ورسه پاسپورټ لره ورسه هلته هزاره ناست دی ولې هزاره چې دی هغه تعلیم کړی نو کم سړی چې تعلیم وکړي هغه پر شا نه راځي او زموږ خلک چې کوي اتړونه کوي لونګۍ تړي په لونګیو په اتل که سړی بالا کېدی ما درته ویل استاکارانو شپه ورځ لونګۍ تړلې ده باید چې اوس هغه و جهان ته رسېدلی وایي زما خو دا خوښه ده چې هر مجلس په دغه حواله جوړېږي دا 23 سپتمبر دا کلتور د پښتنو په هغه کې دا خبره وسي چې یاره زموږ د زوال سبب څه دی موږ ولې تباه سو موږ ولې در ګرد جهان شاته یو ولې هر چا زموږ په غاړه کې رسۍ راواچوله چې چیرې بیولو څنګه بیولو په چټ څه بیولو موږ ورسره روان یو هغه وجه دا ده چې ما ورته تعلیم نه